بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد محترم ورونو، أول سپاره سور بقره ده او یو نویم آیات نو به ان شاء الله شروع کوو. مختصره ترجمه والو ل قران کریم لا تر اوسه پورې په دې سپاره کې د بنی اسرائیلو هغه کم بد صفات چې دي او کم سلوک چې د صحابه سره کړو هغه دلته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل انبیاء علیه الصلاۃ والسلام سره کړي هغه الله دلته ذکر کوي. نو الله فرمایي چې وإذا قيل لهم کله به چې ویل شو دوی ته آمنو تاسو ایمان راوړئ بما په هغه څه باندې انزل الله چې الله نازل کړی دی. قالو دوی به ویلي نؤمنو موږ ایمان راوړو بما موږ ایمان راوړو دوی به ویلي نؤمنو موږ ایمان راوړو بما په هغه څه باندې انزل چې نازل کړی شوی دی علینا په موږ باندې ويکفرون او دوی به کفر کولو او کفر کو بما وراءه بغیر د دې تورات او انجیل نه غیر چې نور کوم کتابونه یا تورات نه غیر نور څه کتابونه راغلي دي صحیفې دا نه مخکې راغلي دي او یا قران راغلی انجیل راغلی په ټول باندې مونږ شرک او کفر کو دا نه منو. وهو الحق او الله فرمایي چې حال دا چې دغه قران چې دا حق مصدقا لما دا تصدیق کوونکی دا کتاب دا قران د پاره د هغه کتابونو لما معهم چې د دوی هغه د دوی سره موجود د تورات او انجیل او د مخکینی کتابونو ټول قران چې د تصدیق کوونکی زموږ ایمان نه کاملېږي تر څو چې موږ په نور کتابونو باندې ایمان را نور یا په نور رسولانو باندې ایمان موږ ونه لرو نو موږ مسلمانان کېدلی نشو. قل وتوی فلما تقتلون انبیاء الله نو کده سره تاسو ولې وجل هغه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام تاسو ولې وجل لکه مخکې درس چې موږ واغسه ذکریا علیه السلام شعیب علیه السلام یحیی علیه السلام دی وجل من قبل ان کنتم مؤمنین که تاسو چې ته مؤمنان استئ خو هم تاسو نه منل. ولقد جاءکم او په تحقیق سره راغلی او تاسو ته موسی علیه السلام بالبينات په ښکاره دلایل او وضاحه معجزات باندې ثم اتخذتم العجل بیونی ولو تاسو اخسی په عبادت باندې من بعده پس تاغینه وانتم او حال دا چې ظالمون تاسو ظالم وي. واذ اخذنا یاد کې هغه وخت چې مونږ واخصله میثاقکم تاسو نه وعده کلکه ورفعنا پورته کړ مونږه فوقکم د پاسه ستاسي تور هغه تور غر خذو او دام د تویل چې واخلې تاسو ما هغه ساتینا کوم چې مونږ تاسو ته درکو به قوت په کلک اخیستلو سره مضبوط اخیستلو سره وسمه واوري نو تاسو ویل چې سمعنا مونږ واوري د وعصینا او نافرمانی مکړله واشربوا في قلوبهم العجل واشربوا او نن وتلوس کله و شو محبت د دوی په زلون کې د چشي د عبادت عجله د خسي بکفرهم سبب د کفر دوی باندې. قل بئس ما یامرکم ورته و چې ډیر بد دی هغه شی چې یامرکم چې امر کوي تاسو ته به پاغي سره ایمان کو ایمان تاسو ان کنتم مؤمنین کچې د تاسو مؤمنان استئ. قل ان كانت لكم الدار الاخره ورته یا پیغمبره کچې تاسو د پاره دا کور د اخرت دار کور ته او اخرت د اخرت کور یوازې تاسو د پاره پنيز د عند الله پنيز د الله تعالی باندې خالصتا یوازې خاص تاسو ته کړی شوی د جنتونه من دون الناس غیر د نور خلقونه دوی دا وکول چې لکه مخکې درس کې چې موږ د الله دوستان یو بل ځکه چې موږ د الله دغه یو د ځامن یو نو موږ شعب الله یعنی موږ مختار او اختیار کړی شوی خلک یو دا جنتونه موږ ته پیدا شوی دي. نو دا تورته یو وخت چیرته د سیاسینو فتمنوا الموت تاسو هله وکي او امید وکي وغواړي چې شي مرګ ان کنتم صادقین که ته صادق استئ. الله فرمایي چې ولن يتمنوه هیڅ کله به دوی تمناونه کی هله بد شونه کی د مرګ ابدا هیڅ کله بما په سبب د هغه سبانه قدمت ایدیهم چې لګلی دي مخکې دوی
ایدیهم لاسونه دوی، یعنی هغه اعمال چې دوی کړي هغه اعمال دوی پوهیږي چې دا عملونه زمونږ خراب دي او غلط دي. والله اعلی چې دی علیم عالم دی بالظالمین په ظالمانو باندې. ولتجدنهم او خامخا به پیدا کې دوی هغوی لره احرس الناس ډیر حرسناک په چیش باندې د خلکو نه ډیر حرسناک د نور خلکو نه علی حیات په ژوند د چشي د دنیا. ومن الذين اشركوا او د هغه کسانو چې هغه شرک کړي دي نو هغه چې دی یود احدهم دوی دوست غني یو دا غوینه یود دوست غني احدهم یو دا غوینه لو يعمر چې ته ورکړي شو دوی ته عمر 1000 سنه سو کاله زر کاله. نو الله فرمای که زر کاله مونږ ورکو ما هو بمزحزحه او ندی دوی اخلاصیدون کی په سبب د عمر دوی من العذاب د عذاب د الله تعالی نه ان يعمر کچیتا دوی ته عمر ورکړي شي. والله الله چې دی بصیر لیدون کې بما یعملون په هغه سبانه چې تاسو کوي. یعنی د عمر حساب نه دی، حساب د عمل دی. ډیر خلک ګوري چې د علما چې تیر شوی دي په کم عمر کې مړ شوی دین د پاره ډیر کار کړی یا د خلک چې هغه ډیر عمر دی 90 کاله 80 کاله خو هغه ټول د الله تعالی په نافرمانی کې او د الله تعالی په مخالفت او د شریعت مخالفت کې د مسلمان په مخالفت کې تیر کړی. نو دا نور ما ته عذاب شو، دا نورم تکلیف شو ته عمر هغه دی چې هغه د الله تعالی په لار کې تیر شو، د الله تعالی عبادت کوي او انسان دې د پاره غوړي. قل تو یو پیغمبر ورسته آیت کې الله تعالی يهودانو د جبرئیل السلام سره پس دینه چې محمد صلی الله علیه وسلم مبعوث شو پیغمبر شو قرآن پاغه نازل شو، دوی دښمنی د جبرئیل علیه السلام سره شروع کړل. نو داغه سره دښمنی کوله. نو قل تو یو چې ولی چې ځکه چې ولی وحی دغه تراوړل محمد صلی الله علیه وسلم تراوړل. دوی خو په تورات کې راغلی چې د یو نبی برازي خو دوی د فکر کوو نو مو چې دا به زمنګ نه. نو دا خو د جبرئیل السلام کار نه، دا خو د الله کارو. قلت وی من کان عدو من هغه څوک چې وی عدو دښمن د جبرئیل علیه السلام فانه بتحقیق سره دا غ چې نزله نازل کړي دا قران علی قلبک فضل استعمال پیغمبر باذن الله په اجازه د الله تعالی باندې. انده خدای خو نه و مصدقا او بهم دا قران چې دا تصدیق کون کړي رښتیا کون کړي او شهادت کون کړي لما بین ایدیه د پاره د هغه کتابونو یا د هغه پیغمبرو یا د هغه دینونو یدیه چې مخکې دین دي. دا قران هغه ټول تصدیقي او وهدن او هدایت دی او بشرا او زیره دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو چې دوی ته الله جنتونه ورکي او تاسو هم څوک شامل شي په دین کې تاسو تم زیره دی. من کان عدو هغه څوک چې وی دښمن لله الله لره او والملائکته او ملائکو لره ورسوله او داغي رسولان لره او جبريل او جبرائیل علیه السلام لره او میکائیل او میکائیل فإن الله چې دی عدو دښمن دی للکافرین د پاره دښمنانو. خو مهلت ورکی دنیا کې وخت ورکی ورته او حساب چې دی هغه بالته کې په دنیا کې حساب نشوي دی او نکیږي د ټول حساب چې دی الله به الته کوي. ولقد انزلنا او تحقیق سره مونږ نازل کړی دی الیک تا آیاتونه بینات خکارا دا قران دی آیتونه خکارا تاسو راوړي دي وما یکفر بها او کفر نه کوي انکار کیږي نه د دې قران او د دې آیتونه الا الفاسقون مگر فاسق خلق چې دا غوي په ظلم کې مرز دی او کوشش وکي هغه مرز اصلاح کی کوم شوبه چاته پیدا شوی کوشش وکي هغه د ظلم او باسي خاصه منافقان یو کسان چې په دین کې وته شوبې پیدا شوی او شیطان هغه د الله د لارې نو باسي کوشش وکي الله تعالی خلاصي ک الله ته سره لګ نږدې کی الله ته ډیر را نږدې کی او هغه ته نور لار خلاصي. او کله ما عهدو الله فرمای چې هر کله به دوی وعده وکړه عهدن په وادي کله کې سره نبذه نو هغه به گزار کړل هغه به ماته کړل. نو فریق منهم یو ډلې داغې نه ان کله وعده چې موږ د بنی اسرائیل نه واخیستله او کله که وعده هم ته واخیستله نو یو ډله برجګه شو وعده به خپل ماته کړې خپل وعده باندې به وفا نه کوله. بل اکثر دا غوي چې لا یؤمنون ایمان نه راوړي. ولما جاءهم او هر کله وچرا او ویته رسول من عند الله د طرف د الله تعالی نه مصدقا لما چې تصدیقون کې وو د هغه څه چې د دوی سره دي او
هغې دپاره به تصدیق راغی نه به دا نو ګزاره به کړه دوی ماته به کړه یو فریقا ډلې دوی نه د هغه کسان چې اوتو الکتاب چې دوی ته کتاب ورکړی شوی دا وعده به ماته کړله چې په کتاب کې دوی نه وعده اخیستل شوی وه نو دا به ماته کړله نو څنګه چې الله ته وایي چې دوی به عهد وکړو هغه عهد دا و چې په تورات کې دوی ته راغلي او په نورو کتابونو کې راغلي او حتی علما دا وایي او بعضې اثارو کې هم دا راځي چې په هر کتاب کې چې هغه نازل شوی دی زبور او که تورات او که انجیل په دې ټولو کې د محمد صلی الله علیه وسلم ذکر شوی دی او د هر پیغمبر نه الله تعالی د هغه وخت پیغمبر نه الله تعالی دا وعده اخیستې وه چې داسې پیغمبر به راځي که راغلو تاسې به د هغې مطابقت کوئ که ستاسې په ژوند کې راغی یا به ستاسې امت که راغی د هغې مطابقت به کوي او دا خپل امتیانو نه تاسې وعده واخلئ او دا ورته ویوئ نو هر امت ځکه وخت والا چاته نه وښودلی یو پیغمبر ته یې نه وښودلی او نه الله تعالی علم غیب چاته ورکوي نو هر پیغمبر خپل امت ته ویلو چې داسې پیغمبر به راځي خو دا به چا کې نو هغه اخرنی پیغمبر هغه په عربو کې الله تعالی پیدا کو نو الله تعالی هغه شی ذکر کوي چې دوی به هر نبی به چې ورته راغی دوی به هغې سره وعده وکړل او سره دې نه چې هغه به تصدیق کوونکی د هغې نو یو ډلې به دوی هغه مات کړو کتاب الله وراء ظهورهم هغه کتاب د الله تعالی چې دوی به گزار کو وراء ظهورهم خپل شاته یعنی کتاب په عمل نه کولو کانه لا يعلم شان دا چې دوی په نه پیدل یعنی اوس هم د سری کتاب تلاوت قران دا ډیر اجر لري ډیر فائدې کې پرتی دي خو یوازې د تلاوت کتاب نه دی یوازې د فاتحو کتاب نه دی یوازې د مړو کتاب نه دی چې مونږ د مړي سر ته یاسین ولولو یا کله مړ شي به په دای فاتحو کې ولولو یا درېمه یا څلوېښتي وکړو دغه د نور کتابونه هم داسې وو دا کتاب زمونږ د ستاسې لپاره د لارښوونې لپاره راغلی دي کې احکامات دي دي کې قوانین دي دي کې حقوق دي د الله حقونه دي د بندگانو د یو بل باندې حقونه دي د مور او پلار حقوق دي دا ټول شیان په دې کې موجود دي یعنی دا زمونږ د لارې لپاره او زمونږ د ژوند لپاره لارښود راغلی دی تر څو موږ نه مسلمانېږو چې تر څو په دغه قرآن باندې زده کول فرض دي یادول چې څنګه لازم دغسې یادوي تلاوت هم دی او عملي کول فرض او لازم دي موږ او تاسې باندې الله دې موږ او تاسې ته د عمل توفیق راکړي دې آیات کې الله تعالی د دوه ملایکو خبره ذکر کوي مختصرا الو او هغه چې مفسرینو ډیر مفسرینو په هغه باندې اتفاق دی هغه ذکر کړی ده چې دغه دوه ملایکی چې دي یو هاروت او ماروت دا د سلیمان علیه السلام په وخت کې چې د سحر ډیر زیاتو نو ساحران ډیر زیاتو سحر به کولو یو بل باندې نو خلکو کې کم شیان آیاتونه یا کم صحیفې چې هغه سلیمان علیه السلام یا داود علیه السلام ته راتللي نو خلکو باندې دا بعض خلکو ته شبهه دا پیدا شوی وي چې دا به دغه ده چې دا سینه چې دام سحري نو الله تعالی د دې لپاره چې د سحر او دغه صحیفو او د انبیاء علیه السلام د خبرو فرق وشي الله تعالی دغه دوه ملایکی راولېږلي د پاره د امتحان هر کار مونږ چې یو دا او هر کار چې کیږي په دنیا کې الله تعالی کړی دی دغه ټول د امتحان او د ابتلا لپاره کړی دی خلک امتحاني چې سکی نو الله تعالی دوه ملایکی راولي چې یو ته هاروت ویلي او بل ته ماروت ویلي دا راولېږل او دوی خلکو ته سحر ښودلو چې دغه ګوره سحر دی او دغه هغه نور چې دی دا د سحر نه جدا دا دغه دی د الله کتاب دی او د الله خبرې دی او د الله احکامات چې خلک ته معلومات وشي نو هغوی چې راله خلکو ته به سحر ښودلو الله دې کې خپل حکمت او هغوی داسې کار نه کول خپله چې کفر خلکو ته به ویل چې ګوري دغه سحر چې دی دا کفر دی اوس به دې ایتونو کې راشي دغه سحر چې تاسې کوئ دا مه کوئ دا په دې کې باندې سړی کافر کیږي او لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې یو سړی چې تش یو ساحر ته لاړ شي یو فال چې ګوري هغې ته لاړ شي نو الله تعالی څلوېښت ورځې د هغې مونځ نه قبلوي نو چې مونځ قبول نه شو نو خدای ناخسته که انسان په دغه وخت کې مړ کیږي نو د هغې به څه حالي صرف چې لاړ شي او که چا پې تصدیق وکړو او د هغې شیان یې ومنل نو سړی کافر کیږي په دې باندې نو کاغه د هر شي تعویض کې کاغه د هر شي سحر کې بعضې خلک وایي چې زه مېړه باندې دا خو د محبت تعویض دی مېړه باندې زه تعویض کوم چې هغې توجه ماته شي یا ما سره محبت پیدا شي نو ته الله نه سوال وکړه د الله ته منځونه وکړه د الله نه وغواړه نو دا خو ته ځي د بل چا نه چې غواړې خو د الله سره شریک پیدا کو او هغه چې تا ته بیا کوم کار کوي او شی کوي
نو هغه به د حتمن د الله د لارې خلاف کوي که ساحري نو او که تعویض کوي نو تعویض به هم د په صحیح طریقه باندې تعویض خو شته دی نه په داسې طریقه باندې چې ته په غاړه کې واچي نو هماغه چې ملایکې رالی خلکو ته به دا ویلې کله به چې ورته څوک راله ورته ویل چې دا کار مه زده کوئ که زده کوئ دا کفر دی دا ښه کار نه دی او که کوئ نو په بدو کارونو کې مه استعمالوئ دغه شی دی دا ورته ښودل د امتحان دپاره الله راوړي دا کیسه الله تعالی ته کوي چې واتبعوا او تاسې تابعداري وکړئ د هغه څه ما تطله دوی تابعداري وکړه ما د هغه څه تطله چې لوستل به دوی یا شیطانانو په دوی باندې علی ملک سلیمان په پاچاهي د سلیمان علیه السلام کې دوی تابعداري د څه شی وکړل د هغه شی وکړه د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام خبرې پرېښې وې هغه چې شیطانانو کومې خبرې ورته کولې د هغې تابعداري دوی وکړله وما کفر سلیمانو او سلیمان علیه السلام کفر نه وکړی ولکن الشیاطین کفروا مګر شیطانان چې هغوی کفر کولو یعلمون الناس السحر هغوی به ښودل خلکو ته سحر د سلیمان علیه السلام نه سلیمان علیه السلام نه پټ وما انزل على الملكين وما كفر سليمان او کفر نو کړی سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس دوی به ښودلو خلکو ته سحر وما انزل على الملكين او الله فرمایي چې موږ نو نازل کړي په دوه ملایکو باندې په بابل ښار کې چې عراق کې راځي هاروت او ماروت چې هاروت او ماروت وما يعلمان او موږ نو خودل هغه او هغه نو خودل دغه دوه کسان تعلیم نه ورکو من احد هیڅ چاته حتی ترغه پورې یقولا چې ورته وبې ویلي انما فتاکي سره نحن موږ چې فتنه امتحان د ابتلا او د امتحان لپاره الله را لګلیو نو فلا تکفر تاسو کفر مکوئ دا سحر مې یادوي مې کوي نو فیتعلمون نو بیا سره دینه به دوی هغه چې کول فیتعلمون یادول به دوی هغه نه منهم داغي دواړو نه ما یفرقون به چې دوی تفرقه واچي پاغي حس به په دې سحر باندې په واسطه د سحر باندې بین المرء په ما بین سړی او زوجه او داغي په خزي ما بین کې نو دغه ډیر هغه سخترین شی چې دی او غلیسترین شی دی او ګناه او ډیره ګناه چې دا هغه دغه سحر ده نور ټوله ګناه ده موږ چې کفر دی خو شیطان دایمي دا کوشش کوي چې د یو مسلمان کور اساس چې دی هغه د خانوادي او د کور نه شروع کیږي د خزي او میړه نه شروع کیږي چې د خزي منځ او د میړه په منځ کې اختلاف وي نو هغه کور بیا ټول مشکلات کې زیات وي که اولاد راځي ما عصبي وي او که بچیان راځي هغه هم په جنگونه کوي هغه هم د پلار د وجه او د مور د وجه د اختلاف د وجه نه دا ټول مشکلات پیدا کیږي نو شیطان هغه ډیره مهمه نقطه چې دا هغه ته دایمي متوجه لکه څنګه چې بل حدیث کې راځي چې وخت ډیر ونه نیسو دا شیطانو کارګزاري کوي د خپل هغه اخلاق کاری چې دی هغه کم کسان چې د شیطان تابع دي نو دا جنی شیطان دا راغواړي او هغه کارګزاري ته غواړي چې تاسو چې وکړ نو چې حدیث کې راځي چې یو شیطان دا راوغختل او یو وخت کې دغه ته وکړل چې تاسو کړي یاري شیطان نه پښتنه کول نو اره ته ویلي صحیح دا کار دی صحیح کړی ویلي پلانې منځنه منې کو پلانې منې شراب بس کله پرانی منې قتل وکړو خو اره سړي کس شیطان خپل کارګزاري ویل او خپل کمکار چې کړي هغه وکړو یو ضعیف شیطان چې هغه ناستو وړون کون غوندي هغه نوبت راغی هغه ورته ویل چې ما میړه او خزه سره په اتفاقی می د میړه او د خزه په منځ کې راوستي نو هغه شیطان په ملا وټه په ځان تیر نږدې کو چې اصلي کار چې د نور ته ویلي چې دې کړی دی هغه هم دې ته متوجه کړ چې د اصلي ځای چې د نقطه چې دا ده چې د میړه او د خزه منځ کې اختلاف راشي ځکه چې هغه کور کې به مشکلات وي کور کې چې مشکلات وي هغه کسان لوی داګه نه کله جوړیږي داګه نه همدغه دولت جوړي تاسو وګورئ په یو ملک یې په قریه کې یو کسي ټول قریه داګه یو کس نه تنګ یې په ملک یو 15 یا لس ظالمان یې زموږ په ملک ظالمان ډیر نه دي کم دي تعداد ډیر کم دي خو څو اوري بل کړي دي د فتنې اوري بل کړي دي د خلکو مالونه غوي خوري د خلکو حقوق غوي خوري او بیا مظلوم ملامت دي نو دا ځکه شیطان هغه اساسي کار کوي نو اساسي کار به دوی به شي کولو چې ما يفرقون به بین المرء وزوجه چې دوی به تفرقه او به اتفاقی راوستله په مابین د سړي او د ښځې راغی بیا هم الله وایي چې دغه کار چې دوی کولو که چېرته د الله اراده شوې وي
یو کار د الله د ارادې نه غیر نه کیږي خو الله هر یو موږ وی چې هر شي کې امتحان دی وما هم بدوارین نو ځکه الله وی چې نو دوی ضرر رسون کې په دې سحر باندې من احد هیڅ چاته الا باذن الله مگر پر اراده د الله تعالی باندې ان کله الله خو نه وی شوی خو دوی دا کار نه کول خو الله امتحان د وجنه دا شی پری خېری چې تو درې غزما بنده چا مې سحر کې هغه څه کوي دا نور خلص کې هر سړی په دې ټول شانو کې په امتحان کې دي ويتعلمون او دوی به از د کول د دې ملائکونو ما يضرهم هغه څه چې ضرر به رسول دوی ته ولا ينفعهم نفع وتن رسول یعنی کنه په دنیا به وي دا ضرر دی دا ګټه نه ده وقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق او په تاکي سره پوه شو دوی هغه چا چې اخیستي و د دوی نشته دوی د پاره په آخرت کې هغه نصیبه هغه قسمت جنت د دوی ولا بئس ما شروا به انفسهم ډیر بد هغه څه چې اخیستي دوی د خپل ځانونو لپاره چې دا کم شی اخیستي دا ډیر بد شي لو کانوا يعلمون کچې ته دوی پوه شوی دنیا پی راوړي خو ډیر کم وخت دی ولو انه امنوا کچې ته دوی ایمان راوړی وي وتقوا د الله نه یریدل وي لمثوبه من عند الله نو هغه ثواب د الله تعالی په نه چې هغه خیر دی ډیر بهتر دی لو کانوا يعلمون کچې ته دوی پویدل یعنی الله تعالی هر ځای کې ظالمانو فاسقانو ته چې هغه دنیا په سيزي هغه ته هغه الله په نپوهانو کې حساب کړی خو زمونږ برعکس د الله تعالی برعکس کار کوو مونږ هغه چاته پوي سړی وي او زیرکه سړی وي او چالاکه سړی وي چې هغه پر دې حق خوري پر دې په نه حق باندې مال راغونډي په نه حق خلوجني په نه حق یو منصب ته زیاره سوي پلانې ډیر چالاک او خیر سړی شي کړی هغه منصب ته په ډیر چالاکي ځان ورسور شپتي ورکو ملګری پیدا کړ الله تعالی په هر ځای کې چې وګوري دغه کسان چې هغه د نورو د حقوق باندې خپيګ دی او ځای او ځای ته ځان رسي الله ورته جاهل ویل دي او ویل چې دوی نه پويږي یا ایه الذین آمنوا یا کسان چې تاسو ایمان راوړي لا تقول راعنا تاسو مې وي راعنا رسول الله سلام ته راعنا چې هغه ته کوي د راعنا کلمه مو وي راعنا دا به يهودو رسول الله سلام ته په مجلس کې بو غږ به وته کولې به هم د سې کله مدینه منوره کې سره وسیده راعنا به وته ویلې راعي داغي مطلب بداو چې شپون کیه دا جبه به خپل اړه ولا نو صحابه دا کلمه ویله نو هغه د دینه من کړ چې تاسو دا ورته مو وي چې وقول انظرنا دمرغه چې یا رسول الله وګوره مونږ ته واسمعوا او واوري چې ته ویل کی وللکافرین عذاب علیم او کافرانو لپاره عذاب علیم دی ان دایمي رسول صلی الله علیه وسلم ته خ کلمه یا په کار د رسول الله سلام هر وخت چې د رسول الله سلام ذکر کی هغه سره صلی الله علیه وسلم دا لازم د موږ باندې چې موږ دا وسره یو ما یود الذین الله فرمایي چې دوست نه غړي هغه کسان چې کفر چې کافران دي من اهل کتابنا ولل مشرکین او د مشرکاننا اينزل چې نازل شي علیکم بتاسمان من خیر دی او خیر د ربکم د رب تاسو دوی تاسو خیر نه غواړي والله الله چې یختص خاص کوي برحمته پر رحمت باندې من یشاء چاته چې خوښ شي والله الله چې ذو الفضل العظیم خاوند فضل ډیر لوی دی دی آیت کې الله فرمایي چې ما ننسخ موږ نه دغه کو نسخه کو من آیت نسخه دا چې یو حکم راشي او هغه بیا الله تعالی بل حکم راولېږي دا مخکینی حکم په تلاوتن پاتې او هغه حکم منځ لاړ شي نو لکه څنګه چې ډیر آیتونه دا ځای اوس وخت نه چې دي کې موږ داغه ذکر وکړو نو الله و چې موږ نه نسخه کو یې سوایات او نونسی هاوی نه یرو هغه د ستاسو زړه نه یرو ناتي بخير منها مگر موږ راتک کو په بهتر داغینه او مثلها یا په مثل داغي علم تعلم ان الله تعالی چې على كل شيء قدير په هر شی باندې قادر دی علم تعلم ان الله تعالی چې له ملک السماوات والارض الله تعالی ته پاچي ملکیت د خلقت او د تصرف د اسمانونو او د مزکی دا د چا پلاس کې د الله پلاس کې دی او ما لكم من دون الله او نشه استاسه د پاره غیر د الله تعالی نه من ولی دوست ولا نصير نه مددگار چې الله په عذاب ککړ کی به تاسو ته کم دوست او مددگار نشته دي ام تريدون ای غواړی تاسو یا تسالو چې سوالو کوي رسولکم خپل رسولنا کما سئل موسی من قبل څنګه چې سوال کړی شوی د موسی علی السلام نه مخکې دینه ومن يتبدل الكفر بالایمان او چا چې بدل کو کفر په ایمان باندې فقط ضل وتحقیق سره دا گمراه شو ورکه کړل سوا السبیل سوا لار
ثواب برابر لاره یعنی برابر لاره چې کړه دوی ورکه کړله یعنی موسی علیه السلام نه بنی اسرائیل ډیر سوال نه کول نو تاسو وې د سیمه کوي ود کثیر من اهل الكتاب او دوس کني ډیر د اهل کتابونه لو يردونکم کچې ته وګرځوي بیرته تاسو وګرځوي تاسو چې وګرځوي تاسو بیرته د چشنه من بعد ایمانکم پس د ایمان نه تاسو نه راوړل کفارن بیرته وګرځي هغه دا کوشش کوي بعض کفار کنه دسه ډیر ډلې شتري حسدن د وجه د حسد نه د وجه دي نه چې تاسو جنت ته ویسي د وجه د حسد نه چې ولې په دې دین کې پاتې استي من عند انفسهم د طرفه دا غوي د نفسونو د حسد من بعد ما تبين لهم الحق پس دا غنه چې ښکارا شوی دوی ته حق او دا وت معلومیږي چې دا دین حکم دی بیا هم دا کار کوي نو الله فرمایي چې فاعفو تاسو بخنه کوي بیا هم بخنه کوي اسلام د بخنه د عافي او د نرم دین دی د هغه اسلوب تاسو چې دی هغه نرم استعمال کوي زیاته مکوي د مسلمانانو کوشش دا به او د رسول الله سلام کوشش دا او د مسلمانانو دا چې ټول خلک د الله په دین کې شامل شي نو تاسو نرم لار اختیار کوي فاعفو عفو ورته وکي وصفحوا او مختی واړوي حتى ياتي الله بامره ترغه پوری چې راشي راوړي الله تعالی په خپل امر نور دعوت ته کوي نور د الله کار دی چې هغه فیصله کوي چې هر وخت خوښ شي ان الله تعالی چې علی کل شی قدیر پر شمانه قادر دی واقیم الصلاه او تاسو قائم کی منځونه واتو الزکات ورکې زکاتونه وما تقدموا لانفسکم وهغه څه چې مخکې لګي تاسو لانفسکم د خپل ځانون د پاره دغه ابدي ژوند د پاره چې تاسو لګي من خیر دا خیر دی تجدوه چې تاسو پیدا کړئ د الله په نزد الله تعالی باندې هر څه چې کوي دغه منځ او د سوخه کارونه دا ټول تاسو ته ذخیره کی ان الله تعالی چې بما تعملون هغه څه چې کوي بصیر لیدون کړي وقالو دا به يهودانو نور به دا خبره کوله نصرانو مکوله چې وقالو لن يدخل الجنه دوی به ویل چې لن يدخل هیڅ کله به داخل نشي جنت ته الا من مگر هغه څوک کانه چې وی یا هودن یا يهودي وي او نصارى یو نصراني وي بل څه باندې داخليږي نو تلک امانیهم دا د دوی امیدونه دي تمنا ده قل هاتوا برهانکم الله فرمایي چې ورته و چې راوړ دلیل راوړ ان کنتم صادقین چې تاسو صادق است اسلام او الله تعالی هر وخت چیلنج ورکوي یو شی غوړي الله وی دلیل راوړي به دلیل خبره سره نه کو تاسو که هر شی کوي په دلیل سره خبره وکي بلا من اسلم وجه الله لاوي د سینه د چا چې تسلیم کو وجهه هغه مخبل او ځان خپل لله د الله دین ته وهو محسن او ولات تسلیم کو او هغه احسان کون کوي او نیک کارونه کوي فله اجره د دې پر اجر دی عند ربه په نیت ضرب داغي ولا خوف عليهم نبه په دې معنی ویروي ولا هم يحزنون او نبه غمجن کی حدیث کې راځي چې دا غمونه او دردونه را ټول کله چې جنت ته داخلي راولل شي خوف او ویره او خفګان دا به د جنت په دروازو کې ختم شي دالته نو ولنه خوشحالي چې شروع کیږي جنت کې چې تا قدم کې خودو بیا به خوشحالي شروع کیږي کنه د دنیا ټوله د غم او خفګان سره تړلې ده کاغه هر څوک په دې باندې به دا شی راځي نو الله وی چې په دې باندې نه خوف ویره او نه غم جنوي وقالت اليهود او ویل يهودان ليست النصارى على شيء ندي دا نصرانين على شيء په هیڅ باندې دوی هیڅ شی نه دي او همدا خبره نصرانانو کوله چې ندي نصارا ویل به نصارا او ليست اليهود ندي يهودان على شيء په هیڅ باندې وهم يتلون الكتاب وسردنا چې رسول دا کتاب كذلك قال الذين یعنی دوی وسه پورې دا خبره کو وس لګ رانرم شو په تاونه کې وسه موجود دي او یو بل ته ډیر بد شیان وي قال الذين لا يعلمون وتحقیق سره ویلی وها کسان لا علم چې دوی نه پویدل مثل قولهم په شان د قول دوی باندې فالله الله چې يحكم حکم به کیف فیصله به کوي بینهم په مابین دوی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې فيما كانوا فيه په هغه څه چې په دې کې چې دوی اختلاف کولو او دین نه منلو او اختلاف هم کولو د دې ټول فیصله به په ورځ د قیامت باندې کیږي او ټول دنیا به دا ګوري ومن اظلم الله فرمایي چې څوک دې ډیر ظالم ممن د هغه چانه منع چې منکې مساجد الله مسجدونه د الله تعالی ايات کور فيها چې یاد شي پای کې اسمه اسم د الله تعالی وصافي خرابها او کوشش کوي دا غي په خرابېدلو کې اولئک ما کان لهم یعنی مسجد خرابېدل یواز دندې چې تیوران کې مسجد خرابېدل دادی چې
ستا په تصرف کې ته پکې د دین کار ته ناخلی صرف منځ دی او هغه وکي او هغه داسې ملا دی راوستی دی چې قرات یې غلط دی او په شي پوهېږي نه یعنې ستا په تصرف کې که څنګه ته چلې هغسې کې د دین څومره چې په کار دی چې دین کار واخیستل شي جومات د دین د کار د اخیستلو دنیا د کار هم اخیستلو دی هلته د محبت او د مسلمانانو د اتحاد ځای دی جومات چې هغې کې هغه ټول هغه د څه شي دپاره چې جومات جوړ شوی دی هغه د هغې هدف نه باید سړی ځان پوهېږي چې څه دپاره دا جومات جوړېږي او هغه بیا عملي کړي په هغې کې نو د چا په لاس کې که دا شی او هغې نه پوره هغسې ګټه نه اخلي پسې د دې چې ثواب وشي په هغې کې سړی ګناهګارېږي نو ځکه الله وایي چې نو اولایک دا هغه کسان دي یا پکې ترجمه کېږي یا پکې دین کوم خیر کار کېږي او څوک یې کوي او هغه ته منې کې نو دا د جومات د خرابېدلو معنا لري او یا نه پرېږدي چې هغې کې خلک خیر کار وکړي نو اولایک ما کان لهم دا هغه کسان دي چې ما کان لهم ندي دوی لره ان يدخلوها چې داخل شي د جومات ته الا خائفین مگر یو ترس او یره به دوی په زړه کې پوهېږي چې دا کار زه غلط کومه لهم فی الدنیا خزي د دې لپاره الله تعالی فرمایي چې رسوایی د شرمندګي د په دنیا کې ولهم فی الاخرة یا دوی لپاره په آخرت کې عذاب عظیم عذاب ډیر لوی دی ولله المشرق او د الله لپاره مشرق دی د المر خطولو زیدي او مغرب دی المر پر وتلو زیدي فاینما تولوا فسهر طرف ته چې تاسو مخ کې فثم وجه الله اماغه طرف ته د الله مخ دی او اماغه طرف ته الله موجود دی ان الله واسع علیم او الله تعالی لوی او عالم ذات دی یعنی يهودانو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته لاړو یو وخت پورې بیت المقدس ته منځ کولو نو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوښه چې کعبه شریف ته منځ وکړو الله تعالی هغه قبله بدل کړل لکه څنګه چې موږ مخکې ویل چې الله تعالی یو آیات نه نسخه کوي یعنی حکم یې او هغه دا دی چې اول هغې ته منځ کول او بیا هغې ته رالو نو دلته یهودانو دا ویل چې دا سره کم دغه دی دا کله مشرق ته منځ کوي کله مغرب ته منځ کوي نو الله وایي چې دا خو زما کار دی ما ورته دا امر وکړو مخکې هلته کول اوس یې دلته وکړم دې کې څه مسله ده او الله ته مشرق ټوله دنیا د الله ده د الله خوښه ده وقالو اتخذ الله او ویلې به دوی چې نیولې دی الله تعالی ولدن زوی نیولې الله تعالی زوی او سبحانه پاکی د الله تعالی لره دوی عیسی علیه السلام او عزیر علیه السلام د الله زوی بولی بل له ما فی السماوات بلکې هغه څه چې په اسمانونو کې دی او زو کې دي کل له قانتون دا ټول د الله تعالی لره حکم منون کې دي یعنی د تعالی حکم منی بدیع السماوات دا پیدا کونکي د اسمانونو دی او د مځکې دی و اذا قضا امرا او کله چې فیصله وکړي دی او کار فانما یقول له پسو او الله تعالی غته کن شاف یکون کی ولما ذکر کوي چې د دینه بل لن لفظ نشته چې مونږ ته راوړي نه دینم ذکر کی چې څنګه الله اراده وکړي دی او کار به شوي بغیر د اسباب او کله ملائکو ته امر کوي چې هغه وکړي وقال الذين ویلها کسان لا يعلمون چې دوی نه پوهیږي لولا يكلمنا الله که ته موږ سره الله خبرې وکي او تأتینا او یا ته موږ ته راوړي آیت هغه معجزې چې موږ یې غواړو یا د پیغمبرانو ته ویل موږ سره الله لکه اوس چې بعضې ملحدین دي تاسو ګورئ داسې خبرې کوي اوس هم چې الله دې موږ سره راسن د دې خبرې وکي موږ سره دې خبرې وکي او یا هغه معجزې چې موږ غواړو هغه راوړي کذلک قال الذين من قبلهم همدارنګه ویلي هغه کسانو چې مخکې د دوی نه مثل قولهم په شان د خبرو د دوی تشابهت قلوبهم مشابه دي زړونه دوی یعنی د دوی خلکو او دغه سره زړونه مشابه دي او سم دغه چې دي د نور سره مشابه دي قد بينا الآيات من په تکسر بیان کړي دي آیتونه لقوم د پاره ها قوم چې هغه یقین ساتي بیا خو امتحان نشو چې ارسه ته غواړي والله ته وخه ارسه ته غواړي او پیغمبر یې تراوړي وغه ته وخه دغه شی دا دین دی دلایل شته دي حقانیت معلوم دي کوم ومني وای منه کني مني کمزور نشته دي ان ارسلناک او تحقیق سره لګلې موږ ته په حق باندې بشیرن زیر ورکون کې او نذیرن ویرون کې د دوزخونه ولا تسالو او سوال مکوان اصحاب الجحیم هغه ملګری د اورنه ولن ترضى عنك اليهود او راضي بنشستان يهود ولن نصارى انصار حتى تتبع تر هغه پورې چې ته تابعداري وکي ملت دا غوي قل ان هدى الله هو الهدى په تحقیق سره هدایت د الله تعالی چې دی هغه هدایت دی د الله تعالی هغه سم لار ده ولن اتبعت اهواهم او که چې د تابعداري وکړي ته د دوی د خواهشاتو من بعد الذي پس هغې نه جاءک چې راغلی تا ته علم
من العلم راغلی تا ته علم مالک من الله نشته تعالی را د خلاصولو د الله تعالی من ولین دوست ولا نصير او نکم مددگار که د الله نافرمانی دی وکړه نو بیا تا ته کوم خلاصون کې نشته دی الذين ها کسان آتیناهم چې موږ ورکړی هغوی ته کتاب یتلونه هغوی دا لولي دا قرآن دا کتاب حق تلاوته په حق تلاوت سره چې دا قرآن دی اولئک دا ها کسان یؤمنون به چې دوی ایمان راوړي په دې باندې ومن یکفر به او څوک چې کفر کوي په دې قرآن باندې نو فاولئک همدا کسان چې هم الخاسرون دوی تاوان کوونکي دي یا بني اسرائیل یا اولاد د یعقوب علیه السلام اذکروا یاد کړئ نعمتي التي هغه نعمتونه زما انعمت چې کړي ما علیکم بتاسو باندې وانی او زچو ما فضلتکم تاسو می بهتر کړی وي علی العالمین بهتروالی می در کړی او تاسو ته په نور خلق باندې واتقوا ویریږي یوم د دسه ورځ نه لا تجزی نفس چې جزا نشي ورکول اخلاصول نشي نفس هیڅ نفس عن نفس د بل نفس نه شي هیڅ شي یعنی کله چې هغه په تکلیف کې هغه خلاصول نشي هغه ته جزا نشي ورکول هغه ته خلاصون نشي ورکول هیڅ نفس د بل نه ولا يقبل او نبا قبول شي د دې نفس نه عدل هغه فدیه ولا تنفعها او نبا نفع ورسېدې ته شفاعت کم شفاعت ګرګ داږي چې شفاعت یو کی نه پیغمبر د خپل ځای شفاعت کولای شي نه د ورور کولای شي او نه په پیسې حالت چلیږي نه قدرت چلیږي د هر چا خپل عملونه دي د عمل په هر سره خپل عمل باندې خلاصيږي ولا هم ينصرون او نه با دا غوي سره کومک وکړي شي نو الله تعالی دې موږ تاسو ته د عمل توفیق راکړي دعا کوو امين الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان يا حي يا قيوم يا رحمن الدنيا والاخره ذو الجلال والاكرام اللهم ثبتنا على دينك اللهم ثبتنا على دينك يا حي يا قيوم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا والعذاب الاخره اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ترحماني ترحيمي خدای زموږ ټول ګناهونه معاف کا خدای زموږ ټول ګناهونه ته معاف کی خدای زموږ ټول ګناهونه معاف کی خدای پاک مونږ ته د ښه عمل توفیق راکړي د ښه عمل توفیق راکړي الله مونږ ته توبې ته ایستلو توفیق راکړي عز الجلال والاکرام زموږ اخره خاتمه په دین او په اسلام باندې وي یا الله مونږ ته ثبات په دین راکړي خدای زموږ اولادونه نیک صالحه کی څومره نسل چې راځي یا حي یا قیوم یا رحمان الدنیا والاخره خدای ته په دین باندې د دلی عظمت او د دلی نعمت نه محروم او یا ذل جلال والاکرام ته وته ثبات په دین ورکړه خدای پاک ټول خلق انسانان په دین کې شامل کا خدای پاک از مور خپل ته مغفرت نصیب کړه ټول ته مغفرت نصیب کړه یا الله ټول ته مغفرت نصیب کړه خدای زموږ اخره خاتمه په دین او په اسلام باندې وسی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.